نو د دې د وجې نن په دې ته بیان کوما او دا بلک سوچ او فکر کې دا خبره راولې چې یاره کو ازمایش راغی تکلیف راغی امتحان راغی زب بیا سکو او ما خو تا خبر اخلاص کړه چې څومره په دین کې نږدې وي الله ته دومره به تکلیف زیات وي دا رسول الله مبارک وي دا زه نه وایم رسول الله مبارک وي یبتل الرجل فی دینه څومره چې انسان په دین کې مضبوط دي دومره به دي ازمایش او تکلیفات راځي تکلیفونه به راځي نو چې اوس تکلیف راغی دی بسکه ولی بعضی وخت دا یو خبره یاد ساتي چې په انسان باندې تکلیف او مصیبت راغی سجانا نو بعضی وخت دا تکلیف او مصیبت د دې انسان د پاره د عذاب ذریعہ د الله نه د لری کېدو ذریعہ او بعضی وخت دا تکلیف د انسان د پاره د اوچت مقام ذریعہ دی په اوچت مقام ته رسي اوس په موږ تاسو ته څنګه پته لګي چې یاره دا تکلیف او دا مصیبت او دا ازمایش دا په ما باندې راغی نو دی باندې الله نه زلری کېږم او کو الله ته به زه نږدې کېږم دا به څنګه پته لګي یرونو دا یو داسې عجیبه سوال دی چې دا عقل او فکر ورته حیران پاتې شي خو زه به دا ووایم چې زار شم د جناب محمد رسول الله نه زار شم د صحابو نه او زار او قربان د علماو نه شم چې یو ډېره بهترینه یو ډېره اعلی او یو ډېره ښکلې او مزیداره ستاسو په ژبه کې یم فارموله موږ ته ښولې ده دا فارموله زمونږ دا کم چې د حساب او د کتاب او د ساینس او د بیالوجي او د دې دا خلک یې هغوی هغه په فارموله یو څیز معلوموي دقه شان یو فارموله موږ ته د الله او د الله رسول او علماو ښولې ده هغې فارموله باندې به دا موږ ته پته لګي چې یاره دا مصیبت زما دپاره قهر دی دا د الله عذاب دی د دې د وجې زه د الله نه لرې کېږم هغې به موږ ته پته لګي او که نه په دې مصیبت به زه اعلی مقام ته رسم او دا زما دپاره د راحت ذریعه ده دې دپاره یو فارموله ښودلې شوې ده هغه فارموله نه زده او که هغه فارموله مې زده کړه نو بیا راته زه وایم چې مصیبت تکلیف امتحان دا به د الله نه نه غواړي دا به د الله نه نه غواړي بلکې دا ما یو دعا باندې راته نن زه بیان کوم هغه دعا به د الله نه غواړي چې تکلیف خو راضي به نو چې راضي نو هوښیار سمجدار عقلمن هغه انسان وي چې د باندې یو مصیبت راځي او دی هغه مصیبت ته مخکې نه ځان برابر کړي او د هغې مصیبت مقابله وکړي چلو ګوري او نه ګوري دا تاسو کوئ دا تاسو په خپل عام زندګۍ کې ګورئ چې یاره د دې مصیبت نه زه بچ کړم نو د دې دپاره لګیا خپل سټډي خپل سوچ خپل فکر خپل اسباب ته استعمالوي دقه شان به زه نن به هغه اسباب استعمالوي نو انشاءالله د خیر او د عافیت زندګي به تېرېږي خرونو ما تاسو ته ده ووې چې دا مصیبت به زما ستا دپاره د تکلیف او د عذاب ذریعه څنګه وي او که دا به د راحت او د خوشحالۍ او د الله ته د نزدېکت ذریعه څنګه وي نو د دې علماو یو طریقه ښولې ده ګورئ مصیبت کله راغی تکلیف کله راغی ازمایش کله راغی تکلیف کله د اولاد د طرف نه وي کله د مال د طرف نه وي او وهاب ګلې چې مال کم شي نقصان شي کله د صحت د وجه بیماری راشي کله کور روان شي کله سوشي کله سوشي هغې تاسو پوهېږئ دا مصیبت پتا باندې راغی لږ شان سوچ ماته وکړئ او دی مصیبت کې تا الله ته ګیلې شکوې
او پریادونه او د دین لږ ورتیر شه بیا دې داسې حد ته ورسېدي چې بعضې وخت خلک کفري کلمې مو وایي کفري الفاظ م استعمال چې بس دا زی صحیح کړم دی الله بل دغه نشته او بس مصیبت راځي او زه ولې منظم کوم او دسم کوم او تلاوتم کوم او په ما دا مصیبتونه راځي الله سره د ګیلې شکوې فریادونه غلط او بغاوت شروع کړ نو بس په دیوله کې دا راوله په دیوله کې دا راوله چې دا کوم مصیبت په ما راغلی دا د الله قهر دا الله ز غضب کې راوست دا الله ز امتحان کې راوست بیا بس دا قاعده قدا او کنا دا مصیبت تکلیف ازمایش داراغي او دی کتاب د صبر لمن اونی ولا صبر دی اختیار په خلی دی الفاظ را نه وستل زړه کې ټیک ته خپه او په خلی دی الفاظ را نه وستل بلکې یو سوچ ته راغی چې یاره دا تکلیف او د ازمایش دا مصیبت راغی دا خدای الله د طرف ده وما اصابکم من مصیبت فباذن الله مصیبت او تکلیف دا خدای الله د طرف ده نو کو دا مصیبت او تکلیف راغی او تا خبره دا تغکل چې دا الله رب العالمین د طرف ده دا د رب د طرف نه پما دا امتحان دی دا ازمایش دی یعنی ګیلې شکوې دې شروع نه کړې بلکې رجوع الی الله دې وکړه پخلی صبر استقامت او د قشان کفری الفاظ دې بلکې نور دې دعاګانو له زور ورکړه نور دې نیک اعمال له زور ورکړه ما ته وګوره ما ته چې دا چل دې شروع کړه نو دا په دې ځل کې مصمم اراده راولا چې دا کم تکلیف مصیبت او د ازمایش راغلی دا د الله رب العالمین د طرف د پما یو امتحان دی او دې امتحان کې به الله ما اوچت مقام ته رسوي ډیر آسان فارموله ګینې شکوې دې شروع کړې تباہ او برباد نیست او نابود دا الله طرف ته سخت قهر کړی په مصیبت دې صبر وکړو او دې ازمایو ځان ته درکې دا نه چې بس مصیبتونه نه دا غي مقابله هم کې چې مصیبت رانی خو کو راغی او ما وی خبر راځي نو کو راغی نو دغه وخت کې سوچ فکر او دا په دې ځل کې راولا چې دا مصیبت راغی تکلیف راغی دا د الله رب العالمین د طرف ته دی زب پکې د عافیت او د عافیت سوال کوما او دا به یو ځل کې بل خبر راولي چې دا مصیبت راغی نو یوازې په ما نه راغلی په ډیرو بزرګانو مصیبت راغلی په ډیر نیکانو مصیبت راغلی دا په دنیا کې وی واغله دا یاد ساته مصیبت په دې دنیا کې او تکلیف دا به خامخا وي ګوره اسجانا الله رب العالمین درې عالم پیدا کړی یو عالم ته وی عالم اخرت نو عالم اخرت کې بیا دو عالم یو عالم د جهنم دی او بل عالم د جنت دغه دو عالم داسي چې یو کې مکمل تکلیف مصیبت ازمایشونه عذابونه چې هغه جهنم دی الله دې موږ او تاسو ساتي د جهنم د عذاب دویم نمبر داسې یو عالم دی چې هغه ته وایي جنت هغه ځای دی هغه ځای چې والله العظیم څومره عظیم قسم مې تخله چې الته د تکلیف دومره تکلیف چې زمونږ او ستاسو د دې سترګو دا باڼه دي د دې باڼو خبره نه کوم د دې په کرولچند نه په ایرب چنده کو نری دغه شي دومره تکلیف نشته لا يمسهم فيها نصب الته تکلیف نشته جنت کې تاسو جنت بیان نوري دي بس ټول خوشاله نو یو عالم داسې چې هغه ټول خفګانونه دي او دیم عالم داسې چې هغه ټول خوشاله دي د دې په مقابله کې یو بل عالم چې هغه د عالم دنیا په دې عالم دنیا کې به خوشاله یو تکلیفونه به او دام یو خبره یاد ساتنه نظام سره یو څه چې د دې دنیا په دې عالم کې مونږ او تاسو سکنه نو خوشاله به کم یو تکلیفات زیات دا یاد ساتئ
دا یاد ساتي او دا ولی یره د دې یو ډیره ښکلې او عجیبه او یو ناشنا نکته علماء کرامو بیان کړې ډیره عجیبه هغه نکته راته بیا وروسته ویمه خو دا راته ویمه چې اسې نه چې ستا په دې ذهن کې فاروق جانه دا راشي چې دا تکلیف په ما راغی دا مصیبت راغی کله د بیماری کله د مال کله د اولاد کله د یو تکلیف کله بل تکلیف جوړه زه د الله بدی شي په دنیا نه 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 چې تا په صبر کړی دی ته د الله ډیر بهترین انسان زو پیدا سجاده په دې مخ د کائنات د الله رب العالمین د پس د چا مرتبه د پیغمبرانو شاباش په مخ د کائنات کې د الله نه پسو دا ګور ډیره لوی خبره ده د الله نه پس چې مرتبه ده هغه د انبیاء کرام یره پیغمبران په مخ د کائنات کې د الله نه پس چې الله ته ټول ته محبوب ترین خلق دی هغه پیغمبران او د پیغمبران متعلق د فاروق جان عقیده کلک ساتي سلمانه د پیغمبرانو متعلق په دې دا کلک عقیده چې زمو ستانه ګناه کی زو ته خیر عام شر القرون کی اصول د علماء کرام علماء کرام بکریدو د دې علماء کرام استادان دي لکه ائمه مجتهدین ائمه مجتهدین بم کریدو تبع تابعین دا وینم ګناه کوي تابعین چې صحابه لیدلي دا وینم ګناه کوي صحابه چې په مخ د کائنات کې دا وی متعلق الله ویلي رضی الله عنهم ورضوا عنه زړه دوی ناراضي مو دوی زمانه راضي دي لوی خلک دي صحابه کرامو نه پاتې شي الله ته معافي کړی دا عف الله عنك معافي وت الله کړی دا هغه نم غلطه بازی شي مخه د په حدیثو کې شته په مخ د کائنات کې صرف د الله یو مخلوق ته چاغي ته وی پیغمبران د پیغمبر د ګناه تصور نکی ګناه تصور الله ډیر به شان او دا عقیده ساتي کو دا د عقیده ولرل چې د پیغمبر نه غلطي شوی دا انسان په د ایمان نه 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 پیغمبر ډیر به شان پیغمبر ډیر به مقام لري نو دا بیات ساتي چې د پیغمبر نه د ګناه تصور نه کوي ما ته در دې پورې چې تکلیفات په اسجاد راځي خدا ټول پیغمبران راواله ولو زرت داسي هوی خبره نکوم سلیم جانا زرت د قران نه دا خبره کوم چې د الف لام نه راواله تر د ورناس پوری الله د مختلفو پیغمبرانو بیان په قران کې کړی دی او په هر پیغمبر د سخت تکلیف راغلی عظیم تکلیف راغلی خو پیغمبرانو الله زموږ استاد د هدایت لپاره لګلو نو هر پیغمبر د تکلیف په وخت کې څه چل کړی دی رجوع الی الله ته ځان نږدې کړ الله ته ورنږدې شي مثال په تور ورته مثال په تور راځي یو د درې پیغمبران ته یادو آدم علیه السلام ابو الانبیاء د تمام انسانیت لار دی د تمام پیغمبرانو لار دی لوی شان لوی مقام لوی مرتبه لري لوی شان لوی مقام لوی مرتبه لري غلطی وته الله په قران کې نه دا ویلي سلمان فنسیا ولم نجد له عزم کنه یا قانون قران فنسیا ولم نجد یو کاریو کې ایری قران شریف کې دی فنسیا ولم نجد له عزم قصدینو فایر د انسان نه یو دغه شو دی پینو ګناګاریږي ولی وابګله چې شیف په رمضان کې دی فایر باندې او بوس کې روزه دې ماته شو چر دې ماته نشو ګناه پینش د آدم علی السلام له ایر شو الله وتی د پلان کې اونې تبنه رانډيږي آدم علی السلام له ایر شو او اونې تلن شو وایا فاروق جانا چې اونې تلن شو نو څه چلو کو فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما الله اکبر داسي الله فبدت لهما وایا سوآتهما الله تجامل فبدت لهما سوآتهما وتوافقا يخسفان من ورق الجنة زر دغه فانی ځان پورې نه
غلطیم نه ده خو بس الله وتی خوشو جنت خوشو علماء کرام فرمایي چې سلور نیم شل کاله په دې جمعه کې سلور نیم شل کاله سړی نشته 90 سال الله توجه دا ته بوري چې تکلیف راغی څه چل بکې او داغه جلا کیفیت الله په قران کې بیان کړی دی او یو الله ته سوال شروع کا وای فاروق جان ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الله ته رجوع خدای ما پسند ظلم کړی ربنا ظلمنا قران دې قران وانفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله وی د رجوع د رحمت ما ته سوال وکړ نو ما ته سوي غلطي ته شویم نه دا او الله ته جوړی الله ته جلا کړی دا غینه پس راواله و آدم ثانی حضرت نوح علیه السلام نهنیم سوا کاله قوم ته تبلیغ وکړ نهنیم سوا کاله په خلی یادی په خلی نهنیم سوا کاله په خلی یادی او الله رب العالمین ته چې دعا کوي دعا نو چون کې هغه داغه قوم د هلاکت دغه وکړه غلطی نه ده او الله رب العالمین ته داسې سوالونه کوي داسې سوالونه چې زبتا تسویم قسم ټول په قران کې ذکر دي یو ځکه الله رب العالمین ته په قران کې د دې ذکر دی الله رب العالمین ته سوال کوي چې ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا خدایا ما دې قوم ته تبلیغ وکړ شپې مې موکا دروازې مې موکا خدایا پاک زه خو ډیر زیات کړیدم او حقیقت دا دی دې قوم چې ولا کم تکلیفات ورکړي دي وخص نشته زماغه مقصدی خبر را نه پاتې کیږي نو نهنیم سوا کاله کې الله رب العالمین ته یو ځل وی او صد دعا کوي وی ربي اني مغلوب فانتصر ورشي ربي اني مغلوب فانتصر خدایا بس بے وسع شو الله اکبر خدایا ز بے وسع زما مدد کیا رب انی مغلوب نو الله رب العالمین ګوره ما ته وی چې دوی خلق دي ازمایش کې راش ازمایش کې الله را وسته نو فورن الله ته رب انی مغلوب فانتصر خدای زما مدد بیا ابراهیم علیه السلام وګوره کم شان لري کم مقام لري کم مرتبه لري زویم دا د 15 سپاره کې فاروق جان چې د آیات تر ورسم چې واتخذ الله ابراهیم خلیلا الله وی الله ابراهیم علیه السلام ما پا خلیل توب نیولې خلیل څه ته وایي ما تاسو سمه کې معنا کړو خلیل دې ته وایي چې داغه پزړه کې سیوا د الله د محبت نه بل محبت د سر وینا یلکتی فاروق جانا انسان ته د ټولو نه محبوب خپل وطن دا الله د پاره وطن دی قرآن شریف کې دی یار د انسان د پاره د ټولو نه محبوب د بیبي په دشت او بیابان کې پرې قرآن شریف کې دی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع بیبي د خپل د الله د پاره پرې انسان ته د ټولو نه محبوب د بچی والله العظیم په نص د قران دا خبره ثابته ده چې د خپل بچی په باره د الله د لپاره چالم راغلی ده او مړ انسان ته د ټولو نږدې د خپل ځان د خپل وجود د الله په محبت کې د خپل وجود قربان کړی دي اورته دنګلی دي په نص د قران ثابت هدا ابراهیم علیه السلام الله تسوال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم خدای یو بس سوال تاسو نو رب ته چې د سره د هغه پیغمبرانو نه د ګناه تصور نه رب ته سوال کړي د قشان موسی عليه السلام او موسی عليه السلام کو پرې راځي قرآن شریف کې الله وایي یو ځکه وایي د موسی عليه السلام امتحانات وایا وفتناک فتونا د امتحان د پاسه امتحان د امتحان د پاسه امتحان د امتحان د پاسه امتحان دومره امتحانونه چې تاسو د الحمدلله راواله تر د والناس پورې ټول قران د موسی عليه السلام د امتحانونه خو هغه الله رب العالمین ته سوال کړی رب ته جلا کړی رب ته زاری کړی او زم دا پرې دا خپل ځای بعضی وخت په قرآن شریف کې دا
حضرت یحیی علیہ السلام او د حضرت زکریا علیہ السلام متعلق د آیاتونه راشي قسم دی وې زه دې موسکی وې من دې زما دې مرګورو ته پته ده او دا د دې د پاره وې چې خدای دا څومره لوی خلق دا څومره عظیم خلق بعضی وخت د آیات چې کله وېما د یحیی علیہ السلام متعلقه چې الله رب العالمین وی وسیدا وایا وحسورا ونبيا من الصالحين قسم پخده زما د الله په ذات باندې قسمی فاروق دغه اسجانا په دې بدن می ویختو وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين ده الله صفت حسور ستويه او فوق قسم دې ګدا معنا موري ده کنه حسور هغه انسان ته وای چې زمو ستا په دې سوچ کې بعضی وخت ګناه راشي خو کړي ابن وینو الله په واغله چې سبب نه نيسي چې په سره کې د سوچ راغی او ګناه دې نه دي کړی الله دې نه نيسي دا الله په قران کې وی معاف کړی دي دا نو زمو ستا په دې ځل کې د نور خلق په دې ځل کې د ګناه تصور راشي د یحیی علیہ السلام متعلق و الله وی دا هغه انسانو چې د پزړه کې د ګناه تصور هم نه دا الله وسيدا وحسورا ونبيا حضرت یحیی علیہ السلام سره څه چل کړي په نص د قران ثابت په مجمع کې حلال وجودي زکریا علیہ السلام کم انسان دې کم عظیمه هستی ده قران شریف راواله او زه په زه دا بیان یو عظیم پیغمبر تاسو په نص د قران باندې دا خبره ثابت چې حضرت زکریا علیہ السلام خپل هغه د وخت ظالمانو رونی و او په عرب باندې نیم کړ هغه خلکو سره د دې چې پاک خلکو زکریا علیہ السلام دعاګانې راوړو په ټول قران شریف کې موجود دي او زکریا علیہ السلام الله رب العالمین ته سوال کړی دي او زاری کړی د قشان موسی علیہ السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة رب اشرح نو على هذا القياس زبرت كم يم حضرت ايوب عليه السلام وګورا اني مسل الضر وانت ارحم الراحمين حضرت يونس عليه السلام وګورا لا اله الا انت سبحانك اني كنت زما د خبر مقصد دادي چې دا ټول په خپل ذلوي مقام لوی مرتبه خزویم لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر آدم علیہ السلام په خپل ذلوي شان ابراهيم علیہ السلام په خپل ذلوي شان حضرت موسی علیہ السلام په خپل ذلوي شان حضرت یحیی علیہ السلام په خپل ذلوي حضرت زکریا علیہ السلام په خپل ټول ګلونه دي خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کائنات کې د الله نه پس دغه مرتبه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وی چې چاته تکلیف راغی زما د زندګۍ تکلیفات ځان راځي د رسول الله مبارک زندگی د اول نه د پیدایش خو فریدا پیدایش فریدا د انسان هغه پیدایش ته پس تکلیفات خو فریدا لا رسول الله مبارک دنیا ته راغلم نه دی او دنیا ته دراتلو نه مخکې 15 یا شپږ میاشتې پسې مخکې والد سره وفات شو تاسو پته لګي تاسو ټول د دې معاشري خلک دي د انسان بچی چې ماشوم یو پلاری مرشي تاسو به څومره خپه وي پلاری یتیم دی رسول الله مبارک لا پیدام نه دی پلاری وفات بیا چې پیدا شو په کومه معاشره کې دا پکا د عربو هغه معاشره کې چې کوم ابو جهل او دبو شیبه داخله کو هغه معاشره کې پیدا لار نشتا یو مور ده د قشان جون تیریږي بیا د پیغمبري په وخت کې زم الله رسول الله مبارک چې ګوتو چتای نور یو خوازي او بل خوازي ويقتربت الساعه وانشق القمر داس عظیمه چې ګوته داس کلا نور یو لخت سپومه نیمه یو لخت یو نیمه بدل تا شان لري دا مقام لري او تکلیفات د زندگی الله اکبر ما خو ته وی چې رسول الله مبارک په پچا باندې تکلیفات رالل ناغه نور تکلیفات پیدا زما د زندگی د ځان نو تکلیفات دا ماته ته وی چې دا به د انسان په زندگی کې چې په دې عظیم خلق راغلي نو زه ته پکې اوس پته داوي ماته وو اسا جنه چې دا پیغمبران خو ډیر وی خلک
الله ته ډیر نږدې وو په دوی دا تکلیف ولې راغی د دې ډیر جوابونه دي خو د جمعې دا وخت مختصری نو هغه ټول جوابونه ته نه کوم خو صرف پر د دوی چې دا دنیا د تکلیفاتو زیری د دې تکلیفاتو په وجه د دې پیغمبرانو شان او مقام الله نور دا وی د پاره ده او کو پما او تا باندې تکلیف راغی وخت ته وی او تکلیف هغه دغه ممرته بیان نو کو پما او تا تکلیف راغی نو زمو ستا تکلیف پداوی چې مونږ او تاسو په صبر کو کنه نو داور چې د صبر د برکت به الله رب العالمین انسان د دبا هغه اعمال نوي چې د دنیا کې کماواله شو خدا تکلیف او مصیبت راغی او د صبر کوي د دې صبر د وجب الله دا انسان په آخرت کې دوی مقام ته د دنیا د تکلیفات د دې وجب دا په انسان الله دوی مقام ته رسي دوی مرتبه ته په الله رسي چې ته په صبر کې او ته چې دا د الله د طرف ته دی آغا مقام ته په اعمالو نشي حاصلولې دغه تکلیف باندې چې صبر کې الله دې هغه مقام ته رسي دا څه چلو شو زموږ د دین ډیر لوی عالم ډیر عظیم عالم حقیقت دا یعنی هغه ستاسو د پښتنو خبره وهاب ګل جی سه نور په ګوتا نه پټي نور په ګوتا نه پټي دا خلک نه پټي دا ډیر عظیم خلک مولانا اشرف علی ثانوی رحمهم الله اوفو مجدد فاروق جان مجدد او زوی مفاز وخت هوه مکنه د کتابونه چراواله کنه نو د څومره کتابونه لیکلي ګوره بعض علماي نو بعض لیکلي په حدیث کې کتاب لیکلي چا په فقہ کې لیکلي چا په تفسیر کې لیکلي چا په معنیو کې لیکلي چا په ادب کې لیکلي مولانا اشرف علی ثانوی رحمهم الله سجانا هغه هستی ده چې 50 د پاسه زر کتابونه لیکلي او په هر فن کې لیکلي نو مولانا اشرف علی ثانوی صاحب رحمهم الله په خپل مواعظ کې یو خبره ذکر کړې ده و یو کلی کې دوه کسان بلکېد ما ته اوس وخت شي یو يهودي او بل مسلمان یو يهودي ملکېد بل مسلمان ملکېد الله د مرګ د دوانو فیصله وکړه چې فیصله د دوانو د مرګ وکړه فرشتو ته ویل شه ته به د يهودینا ساواله او بل فرشتي ته وی ته بلال شي د مسلمان نه بساو خو دومره قدر کار باوکه چې کله د يهودي نه سال نو هغه فرشتي ته الله وي تبم یو کار وکي او چې کله د مسلمان نه سال نو دی فرشتي ته تبم یو کار کوي څه کار وکي دا چل بوکي چې دا يهودي مری کنه نو د دې مرګ نه مخکې به داسې چلی کې چې خپل یو کب واله او هغه بروید کې او د يهودي له به ورکه چې هغه کب کلو بیا ته ساوای وې دا ولي الله وتعالى دا دی و چې د يهودي کپ ته ډېر سخت لشي هغه مسلمان چې کومه فرشته ورته هغه فرشتي ته الله وی داسې چلبو کې چې دا سړی خمري دا مسلمان خود د مرګ په وخت کې به زيتونو تیل وتا د عرب زيتون ډېر استعمالي او زيتون ډېر استعمالي نو د زيتونو تیل تل شوی دی وی د پالماره کې د زيتون تیل پراته دي الله دې فرشتي ته وي نو فرشته وی چې ولې ورکا الله فرشته وی جوړ الله راته چې ور نه الله وته وی نه هغه تیل براوالي او د دوه ډېر زخل شوی دی خود د قتیل بد د په مخ کې راتوي نه به دواړه فرشتي لاوي يهودي چې مردارې ده هغه له ریت کړي کاب ورکا او چې هغه مسلمان وفات کېده او زيتون ته تیل لشوي دي زيتون تاسو لیدل فرشتي او بس هیڅ دواړه د دنیا نه مرشو چې مرشو فرشتي را روان شي دواړو ملاقات کو حیران وي چې خدای داس استا صبر محبوب تیل دی ولا ور دستا دشمنو کپ په اخره کې لشو ور دی دا الله رب العالمین حکمتنا فیصله دا زمو ستا په ذهن کې ظاهرا یو شان او باطن کې ډېر دی الله تعالی فرشتي لاوي امید یلا ستا حکم خو خیر لګم پدې باندې پیکا
چې د دې مسلمان خواهش پوره نشو د يهودي خواهش پوره شو دا ولي الله دې دا نه وره وی دا يهودي چې وکنه دا زمانہ فرمان د ډېرې نافرمانیم کړو خو بعضې نیکۍ هم دنیا کې کړو نو دا د الله قانون دی چې مسلمان نه وي او یهودي وي نصراني وي هندو وي کافر وي په دې دنیا کې ښه کار وکړي نو د دې ښه کار بدله الله دلې په دې دنیا کې ورکوي دا کوي دا بعضې کافران کوي ښه کارونه کوي ډېر کوي ډېر زه راته لرې خبره نه کوم دا زمونږ دا سړک چې جوړ شوی دی دا سړک اوس نوی جوړ شو د اکثرو ملګرو ته پته لګي دا د کافرانو یو لویه اداره ده ورلډ بانک دا هغوی جوړ نو څومره خلکو ته پرې راحت نو د دې هغه بدله به الله دې دنیا کې وینه ورکوي آخرت ته نه کوي دا د الله فیصله په قرآن کې کړې په حدیثو کې دقه شان شوي نو دا کافران هم ډېر کارونه کوي نو پیسه هغه بدله ولا الله په دنیا کې ورکوي نو پرشتي ته الله وی دی يهودي او نیکی کړي واغه مونږ ته پاتې وا اوس ما تر روانو نو ما وی چې یره د خو بازي نیکی کړي د اوس ما تر روان دی او د نیکی بدله خو الله وی زه خامخا ورکوم نو چې خامخا ورکوم د لپاره آخرت کې غنیکی ونه نو ما وی راشي د دنیا کې ورکه د زړه کاپ تو شو نو چې کاپ به ولا ورکه د نیکی هغه بدله می ولا خلاص کړه ورنه با زمو باندې پسماتي نشو زما په او دې مسلمان سره څه چلو ما ته دنیا کې تکلیفات دا چې راځي دا د صدا پر راځي وې دې مسلمان ډیر زبردست نیک اعمال کوي ما دل اوچت اعلا فجنت الفردوس یو اعلا مقام لیکلو واغې ته لا رسیدلې دینو نیکی کولی نشوا پکټ باندې پروتو نو ما یې راشه د معمولی شان تکلیف ورکړه دی په صبر وکي داغه تکلیف په صبر کې بدی زده جنت اعلی مقام ته ورسې نو دا مې زکاو ما ته دنیا کې وګورم او تاسو تکلیفات راځي تکلیفاتو کې به صبر شکوي باندې خو زه خبره کومه اسجاله چې مونږه په صحابه باندې رات نه کو په هغه ډیر وی خلک مونږ تکلیف ته د ټینګ نه وي نو اوس پس چل کو نو اوس پدا چل کو چې رات ته سوال نو په سوال باندې الله تکلیف ختمي په سوال الله تکلیف دا چلو شو سجاله زمونږ د دې دارالعلوم دیوبند چې دا څومره علما دي د دې ټولو پیر د دې ټولو پیر لکه د مولانا اشرف علي تانوي د مولانا رشید احمد گردوهي دا د علم غرونو د علم څه شي غرونو د دې ټولو پیر دا په مکه مکرمه کې هغه څوک مهاجر مکی حضرت مولانا امداد الله مهاجر مکی اوه دا ډیر عظیم انسان او ننم الله رب العالمین دې تاسو ټول مکی مکرمه ته بوتلی ظالمانو پیسې نیکانو بندگانو ظالمان خو ته نه هم نیکانو بندگانو پیسې په امین نه خرج کیږي او د الله په جناب کې اس وخت پته نه لګي چې دعا کله قبليږي نو په زړه په شوق باندې وای الله دې مونږ او تاسو ټول مکی مکرمه ته بوتلی اوس په ان شاء الله زه چې چا د زړه نویلې د قسم په دې زی ننم تاسو لار شه او د دې مروه په دې الله باندې لار شه دغه یو مقبره دغه ته معلا ننم په معلا کې مولانا امداد الله مهاجر مکی عرب په مکه مکرمه قبر لزه تلی نو مولانا امداد الله مهاجر مکی سجانا ناسو یو کس ولا راغی او داسې وخت کې راغی چې دی لګیا دی خلکو ته وای چې لکه څنګه چې زه تاسو ته لګیایم چې په مصیبت صبر کوي راغی دی سره د انسان ګناهونه معافیږي درجات وای درجات چتیږي او الله ډېر لوی مقام ته رسي الله ډېر لوی مرتبه ته رسي دا څنګه چې زه ته اوس مې بیان وکړه د قشن بیان دی کې یو کس راغی وای سه به دوا کوي سخت مصیبتونو کې اخته ما ده پاره دوا اوس هغه شاګردان مو ټول وی چې خدای اوس خو حضرت شیخ صاحب لګیاو
او وی چې په مصیبت باندې سړی دی مقام ته رسی، په تکلیف باندې سړی دی مرتبه ته رسی، په تکلیف باندې انسان د فرشتو مقام ته رسی. او دی وی چې خدای تکلیف راغلی سوالو کې دا تکلیف وایا ختم شي لري شي. نو یمن حیران دا جواب وي من حیران چې خدای حضرت شیخ صاحب بدته اوسې د تکلیفاتو دغه کو اوس په چې د تصدوا کوي. نو الله اکبر علماء ولا نیکان ولا الله ډیر لوی شان ورکړي، ډیر لوی مقام ورکړي او ډیر لوی عقل ورکړي. ناغلا سوچت دا دعا لګاوره وي خدایا تکلیف مصیبت امتحان دا ډیر لوی شی دی، سره طرف ته راشي انسان په ډیر لوی مقام ته رسي. خو خدای موږ ډیر کمزوري یو، ډیر عاجز یو. نو دې تکلیف دغه دغه نه یو. یا الہ العالمین تا سوال کو چې کوم مصیبت تکلیف تا موږ د پاره لیکلو دی هغه خدای په روغ او په عافیت باندې بدل. هغه مصیبت خدای په عافیت باندې بدل. نو الله وکړي مصیبت په عافیت باندې بالکل بدل. نو خدای چې دا کوم مصیبتونه او تکلیفونه سا زمنګ د پاره یاد مرګ دی په لګي او د تینن ته خدای دا تکلیفونه ولا په عافیت باندې بدل کړي. نو سوال به الله ته د عافیت او د عافیت کو، سوال به الله رب العالمین ته د عافیت او د عافیت کو. نو د عافیت او د عافیت لپاره ډېر زیات دعاګانې دي او په حدیثو کې او په قران کې دا دعاګانې ډېر زیات هغه منقولې دي، ډېر زیات منقولې دي. حضرت نن یو دعا وېما او د دې دعا ډېر وی زبردست اثر دی. د دنیا او د آخرت چې څومره عافیت ته الله رب العالمین بتاله درکړي، چې څومره عافیت د دنیا او د آخرت چې څومره دغه دینو هغه بتاله. دوه قسمه دا دعا راغلي. یو کس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لراغی او هغه ته وی اے دا الله رسول سخت تکلیفات او سخت مصیبتونه دي. نو رسول الله وته وی الله دې له خیر او عافیت دې ناغلا بیا وی دا الله رسول دې سخت تکلیفات. نو الله نو بیا وته پدریم ځل بیا نو رسول الله مبارک وته وی دا څه چل کوا چې دا څه دعا وای. دا دعا یې ذکر چې اللهم انی اسالک العفو والعافیه. خدای عزت تاسو سوال کوم چې ما لا عفو او عافیت راکړي. عفو معافی مراته وکي وایا او عافیت مراته دي تکلیفاتونه میوسان. نو دا دعا دومره زبردست ده، آسان دعا ده. اللهم اني اسالك العفو والعافيه ويقول اللهم اني اسالك العافيه والعفو والعافيه. خدای ما له عفو او عافیت راکړي. او کتب یاوي چې یاره زه نورم خوږ شم، زه نورم خوږ شم او خپل دعا دی وېما. نو دا د احادیث په ټولو کتابونو کې موجود. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپل وګو دا دعا ډیر اوریدل او دا به سارم یو مقام دی، دا به سارم او مقام دی. دا دعا زکه ډیره بهترینا ډیره خشته ډیره مزیدار دعا ده او د هر قسمه تکلیفونو او امتحانونو به الله ساتي. د هر قسمه تکلیف او امتحاناتو نه به الله ساتي. نو حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا دعا داغه نقل ده. ناغه به رسول الله مبارک وای چې رسول الله مبارک په داسې کوي چې وای چې اللهم انی اسالک العفو والعافیه فی الدنيا والآخرة. اللهم انی اسالک العفو والعافیه والمعافات فی دینی ودنیای واهلی. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن يساري. دا دعاء رسول الله مبارك باقي دوي عن يميني وعن يساري وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اعتال من تحتي. دا دعا رسول الله مبارک. دا یاد کې کوم مرګور له نور دي زما دا مرګري تیمور جانم ناسي سلمانم ناسي دا علما دي دوی بیرته لیکي او چې کم زما په دې سپین باندې دا مرګري اوریدونکو دي دا زما دا مرګري ورته دا دعا په دې سپین باندې دا دعا وای څومره خپل دعا ده ما ته وګوره. اللهم اني اسالك العفو والعافيه. خدایا عفو
بخنم غواړم والعافیت او عافیت غواړم د دې ټول مصیبتونو نه عافیت غواړم په دنیا والآخرة یوازې په دنیا کې نه په دنیا کې مو په آخرت کې خدای غواړم او اصل کامیابی غد آخرت اصل کامیابی د آخرت والعافیت اللهم انی اسالک العفو والعافیت ز عفو عافیت غواړم په دینی په دین کې و دنیای په دنیا کې و مال او خدای مال کې غواړم مان میں تباہ نے کی دین میں تباہ نے کی دنیا میں تباہ نے کی دا ټول د دې معنا ده اللهم استر عوراتی الله اکبر وی خدای په ما باندې پردې اوه خدای دې منګو تاسو بے پرده کینا نو دا دعا کوي اللهم استر عوراتی خدای په ما پرده واچي وآمن روعاتی او خدایا پاک زما ہر قسم حفاظت کی او څنګه به حفاظت کی اللهم احفظني من بين يدي خدای د مخکنه من حفاظت کی ومن خلفي درسنا من حفاظت کی وعن يميني خدای د خيرخنا من حفاظت کی وعن شمالي خدای د غسلخنا من حفاظت وعن فوق خدای د برنا من خدایا حفاظت کی ومن تحت او خدای د زمکه من خدای حفاظت کی د ازمکه را باندې روانه پر ازمکه ونه دا سجانه نن ورشه الله دې زمونږ په هغه مسلمانانو باندې خپل رحم او کرم کې امتحان پر راغلي د بونیر په مسلمانانو خو زمکه پر راوړې دا غوي تلاندې یو کانی پیدا پاسي دا دعا رسول الله مبارک ثابت دا وای دا دعا خامخایز ده کې ما تاسو وی هغه سړی به بهترین انسان ګڼم چې زما د مرګول راشي یا دعا مونږ ته وی هغه انسان به بهترین ګڼم چې زما د مرګول ته چې په دې سپین مونږ ته دا دعا خامخا راوړ دا د ساره صرف دو ځله یا درې ځله وای قسم په خدای د دنیا او د آخرت څومره مصیبتونه چې دي الله به د ټول مصیبتونو نه بچ کړي بهترین او خشته دعا ده الله دې مونږ او تاسو ټول لا د دغه دعا د ویلو توفیق را نصیب کړي درود شریف وای